بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه کوم منوالو د قیسو بابا د چینل نه یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضر یم او بیا مې ستاسو لپاره ډېره خوندوره ډېره مزیداره ډېره ښایسته او ibratnaka قصه مې نن تاسو له راوړې ده او امید ساتم چې تاسو به خوښه شي او د ټولو مسافرو د کلیوالو د مشرانو کشرانو د رونو خویندو او د ټولو شکریا ادا کوم چې زما قصې ګوري او دومره خوښوي او څوک چې کمنټ کوي نو دا ټولو شکریا ادا کوم او درخواست دا چې چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو شیر کړئ. اوس په قصې له راځو. ډېرې خبرې به نه کوو ولې چې ډېرې خبرې سړی خفه کوي اکثر. قصه د مینوالو ډېره ibratnaka او ډېره ښکلې قصه ده، خوندوره. غوږ ورته کېږدئ، غوږ او زړه په غوږو یې واورئ. مینوال وایي چې په یو وخت کې یو سړی ډېر زیات غریب و، څه وس اسره یې نه کېده، مال دولت ورسره نه و، جایداد هېڅ هم ورسره نه و، بس یو کاچه غوندې کې کور و. مینوالو ده چې ډېر خفه شو، ډېر تنګ شو، نو یوه ورځ دې خپلې سره سلا وکړه چې ښځې په دې وطن کې نوره ونه شوه، خو زه داسې کار کوم چې چېرته مسافرۍ ته وځم او څه وخت به بهر ته چا سره نوکري مزدوري وکړم، دیاړي به وکړم، نو بیا به راشم، نو کېدای شي چې خدای پاک زموږ حال بدل کړي. ښځې ورته وویل چې بس ټیک ده خاونده چې ستا څنګه خوښه او کېدای شي چې په دې کې زموږ خیر وي. مینوالو دغې سړي ځان له د سفر سامان وتړو، دا ښځې په داسې حالات کې پرېښوده چې دا د دې ماشوم کېدو والا وخت یې نږدې و، خو مجبوري وه، بل څه لارې نه وه. د ښځې نه یې رخصت واخیست او لاړ یو طرف ته روان شو. ډېر لرې لاړ مینوال د خپل وطن نه و. هلته د یو سړي سره یې مزدوري شروع کړه، مزدوري ورسره کوله تقریبا مینوالو چې 20 کاله ده دغه سړي سره واړول، 20 کاله یې ورسره واړول. نو بیا یې هغه سړي ته وویل چې نه یې داسې کار ده چې زما دلته ډېر عمر وشو، زه خپل وطن ته اوس واپس ځم، خپله ښځه مې پرېښې ده او ته زما حساب کتاب وکړه، ماله زما د مزدورۍ یا د نوکرۍ ستا سره چې هر څومره پیسې کېږي هغه ماله راکړه چې زه اوس خپل وطن ته واپس ځم. مینوالو هغه نایک د دې سړي ډېر مالدار او ډېر حمدله او ډېر سخي سړی او ډېر ښه سړی و. هغه چې دا خبره واورېده نو د ده د مزدورۍ او د ده د نوکرۍ پیسې هم ورکړې او دلې بلها شیوخان او ګډې بیزې او ډېر مال دولت یې وله نور هم ورکړو، د سفر سامان او اس وغیره یې وله ورکړه. ورته یې وویل چې په دې زما هېڅ نه کمیږي، خو ستا پې ډېر کار کېږي، ځه لاړ شه خپل وطن ته. مینوالو دغه سړي د هغه نایک ډېره شکریا ادا کړه او روان شو د هغه ځای نه. د ښه پوره سفر وکړو چې یو ورځ دوی سفر وکړو، نو یو ساره کې پشپه راله، خوشی ځای و. په ساره کې پشپه راله نو ده چې یو طرف ته وکاته نو یو جونګړه وه، کچه غوندې کې ځای و، نور اخوا دېخوا څه نه و. د هغه جونګړې ته ځان ورسو نو څه ګوري چې په هغې کې یو بوډا سړی پکې ناست دی، په عبادت باندې مشغول دی. ده ورته وویل چې بابا مسافر یم او داسې خپل وطن ته ځم، خو شپه را باندې راله او ماله د شپې ځای. هغه ورته وویل چې بلکل بچی راځه، زه هم په دې جونګړه کې یوازې ناست یم، نو ته راسره هم کښېنه. هغه ورسره کښېناسته. مینوالو روټۍ موټۍ د هر څه نه بعد او د سړي چې کوم دا مالو دا اوښان وغیره او آسونه دا هر څه هغه بهر تړلي وو، دی دغه سړي سره ناست. دوی چې روټۍ موټۍ وخوړه پوره وخوشو، نو بیا دې سړي د دې بابا نه تپوس وکړو چې بابا ما ته نصیحت راته وکړه، نصیحت راته وکړه چې زه پې عمل وکړم او زما په کار راشي. د بابا ورته وویل چې نصیحت به درته زه کومه، خو د نصیحت په سر به زه یو وخلم، داسې نصیحت چاته نه کوم. هغه سړي له هغه نایک ډېر شیوخان ورکړي او ډېر مال دولت یې ورکړی و. نو هغه وایي چې زه په اوښ باندې څه کوم، خدای به راته قیمتي نصیحت وکړي او په کار به مې راشي. نو هغه ته یې ویل چې بس ځه یو اوښ پکې ستا شو. نو هغه ورته وویل چې بچې اول نصیحت دا دی چې
چېرته دې هم د یو سړي په سترګو کې شیطاني چمک ولیده، شیطاني چمک د ده پکې ناشنا ښکاره شو، نو دا خبره باندې به ځان پوه کړي چې دا سړی به تا وجني، د ده نه به ځان ساتي. سړي وایي چې یاره دا دې راته څه خبره وکړه، د ځان سره وي. وایي زه کاکا یا بابا بل نصیحت راته وکړه. بوډا ورته وویل چې تا ته خو ما وایي چې زه د هر نصیحت په سر باندې یو وخلم. هغه ته ویل چې زه بس بل وخم پکې ستا شو. چې بل وخې ورکړو نو بیا ورته هغه ویل چې بچې داسې کار به وکړي چې هر کله چې تا اسمان ته وکاته او په اسمان کې دا ستوري داسې په یو لنډ شوي یو لنډ پکې تا ولیده نو پوه به شي چې سیلاب راتلو والا دی، ځان به ترې بچ کړې. د سړي د ځان سره سوچ وکړي خدایه پاکه دا اوس ما ته څنګه خبره کړه، یو وخې رانه پرې واغست. خو بیا وایي چې زه یو بل تپوس کوم که چېرته د کار خبره راته وکړي، دا دوه خو د کار خبرې ونه کړي. ځان سره بله کې دا وګڼېده نو بیا ورته ویل چې بابا زه یو نصیحت خو راته بل وکړه که نه چې درې پوره شي. بابا ورته ویل چې بچی که وخ راکړې چې نصیحت درته وکړم تا ته خو ما ویلي. نو ده ورته وویل چې ځه بابا یو بل اوښ مې هم درکړو خو بل نصیحت راته وکړه. نو بابا ورته وویل چې بل نصیحت دا دی چې په خپل زړه به زغم تېرې او خفګان به تېرې او په خفګان کې به شپه کې شپه به ځان باندې به زغم او په تکلیف تېرې خو قتل به نه کې. د دې چې دا خبره وکړه د وی چې دا سړیا دا درې اوښانو هسې مې لاړه دا څه خبرې وي سړی دا څه نصیحتونه خو زه خبره یې شاته واړولم. شپه یې د سړي سره دا بوډا سره بابا سره تېره کړه او د هغه نه را رخصت شو. لار ډېر اوږده و، مینوالو ډېر اوږد سفر و. دی چې راتلو نو په لاره کې یو کلی راغی او شپه پرې راله. نو هلته د یو سړي سره میلمه شو، هغه د ځان سره خپل ډېرې ته خپل حجرې ته بوتلو چې خیر ځه نن شپه به زما سره وکړي. دا سړی د هغه سره شپې له لاړ او خپل مال او خپل کم آسونه او اوښان وغیره هغه بار ته وتړل او هغه سره په حجرې ته لاړ. د روټۍ په ټایم کې مینهوالو د دې سړي هغه کوربه ته هسې فکر لاړو نو چې هغه ته یې فکر وکړو نو دا سترګې ورته څه ناشنا غوندې ښکاره شي، عجیبه غوندې کې چمک ورته پکې ښکاره شو چې دا خو څه بل څه کیسه. نو ده ناګهانه د هغه بابا هغه نصیحت په اړه کې راغی چې یاره د دې سړي دا سترګې خو بدلې دي، هوسې نه چې دا سړی چېرته ما مړ کړي. زه ګورم تجربه کوم. نو دی مینهوالو ده چې روټۍ موټۍ وخوړه او شپه شوه نو دی دا کوربت یې لاړ او دی په دې بیټک کې یوازې پرېښودو. نو ده څنګه کار وکړو چې ده رڼا بنده کړه او کومه بستره چې و نو په هغې کې بالښتونه یې داسې اوږده اوږده کېښودو، په خپله په یو ګوټ کې غلی کېناست. یو ګنټه یا څه ساعت وشو نو هماغه کوربه غلی په تیاره کې راننوت او لاس کې ورسره خنجر و. چې څنګه راغی نو بس په کټ باندې په هغه دغه یې راکېښودو په هغه بالښتونو. د هغه جوړې دا خیال و چې دا سړی خو لاودری و مړ کوی او د ده هغه مال دولت ته یې غلا وه. ده چې وکاته دا نو ده ته بیا پته ولګېدې چې ها یاره د بابا خو ورته وښیي چې د نصیحت خبره کړې وه، ډېره ښه خبره یې راته کړې وه. ده زر په سړي باندې حمله وکړه، د شا نه یې ونیو، شور یې جوړ کړو، د کلي خلک راټول شو، پولیس راغله د هغه وخت مطابق او هغه سړی ګرفتار کړو. په دې طریقه دی د هغه بابا د نصیحت مطابق د مرګه بچ شو. بیا دی د هغه ځای نه رخصت شو، څه ورځې سفر یې وکړو نو بل کلي ته راغی. چې بل کلي ته راغی نو هلته په هغه ځای کې په شپه راغله نو هلته یې شپه کړه. چې شپه کړه نو دی د شپې بهر ته پروت و، د اسمان طرف ته چې وکاته نو ستوري په لنډ شوي دي. ده چې دا سوچ وکړو نو ده په اړه کې شک راغی چې یاره اولنی د بابا شرط خو ما وزمې او هغه صحیح ختلی او اوس دا ستوري بیا په لنډ شوي دي او هسې نه چېرته سیلاب را باندې راشي او سره د دې مال حاله مې ویسي. دې زر مینهوالو د کټ نه پاسېد او په کلي کې شور وکړو چې خلکه پاسئ او سیلاب را روان دی او د مخامخ غره ته خېجي هسې نه چې تاسو ټول لا وکړي. خلکو پورې وخندل چې زه سړی ته خو لیونی شوی او دې شپې ته وګورو دا خو نه ورجست دی او نه باران شي او سیلاب به رقم طرفه راځي. خو به هر حال هغه د ده خبره ونه منله او ده خپل اوښان او آسونه او خپل مال حال هر څه یې واخیستو، مخامخ چې کوم غر و هغې ته وختو. چې سهار کېده مینهوالو ده چې سترګې وغړولې نو کته کوم کلی چې و کوم آبادي چې و په هغې باندې واقعي چې سیلاب راغلی و او هغه ټول خلک یې لاو کړي. ده شکر وایستو چې خدای پاکه دا خو زه د مرګ او د آفت نه بچ شوم. بیا مینهوالو ده د هغه ځای نه هم را روان شو
راتلو 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 نو خپل کلي ته راورسېدو. خپل کلي ته چې راورسېدو دا مال حال اوښان هر څه ورسره دي. نو دی را روان دی راځي. نو چې کله خپل کور ته راورسېده رانږدې شو نو د سهار وخت دی او د شپې دی راغی. د سهار وخت دی او دی چې څنګه دې کور ته ورننوته نو څه ګوري چې د ده ښځه په یو کټ کې پرته وه، ورسره خواته په بل کټ کې یو ځوان هلک پروت دی. د ده داړه یکدم خولې له راغی او زړه یې راغوټه شو چې دا وګوره زه مزدورۍ له لاړم او دومره مزدوري مې وکړه او د خپلې ښځې دپاره دا زما ښځه نن څه کوي. مینهوالو د ده سره په لاس کې توره وه او ده اراده وکړه چې دا توره رالمه او دا ښځه هم مړه کومه او دا هلک هم مړ کوم. خو چې څنګه ده تورې ته لاس کړو نو یکدم ورته د بابا خبره رایاده شوه چې شپه به په ځان په خفګان تېره کړي، په زغم به یې تېره کړي، خو قتل به نه کړي. نو ده دا سوچ وکړو چې یاره د بابا اولني 2 شرطونه مې ازمېیلي وو نو هغې کار کړی او خامخا په دې شرط کې څه چل شته و. د خپلې ارادې نه واوښت. د هغه ځای نه په چپه خوله واپس لاړو. مینهوالو هغه هم سهار ټیم و، هغه ورځ هم تېره شوه، هغه شپه هم تېره شوه. بل سهار بیا دا سړی په دې بازار کې ګرځي او په خپله باره کې دا خلکو نه معلومات کوي چې د خو 20 کاله شوي ډېر بدل شوی چا پېژندنه. خو تپوس یې کوو چې داسې دلته یو سړی و، یو غریبه ښځه وه چېرته تللی و مزدورۍ له. هغه ورته وي چې دلته پلانکي نومې یو سړی و، ښځه یې شته هغه ځای کې کور دی او هغه تللی و چېرته ډېر لرې تللی د مزدورۍ له و ډېر وخت وشو نه دی راغلی لا. نو بیا ته دې سړي تپوس وکړي چې سړی چې کوم وخت کې تلو نو په هغه وخت کې د دې ښځې ماشوم هم کېدو والا و. نو هغه ورته وویل چې بلکل دا خبره خو ستا ټیکه ده او د هغه ماشوم کېدو والا و. هغه چې لاړ نو د هغه د تلو نه لږ وخت پس د هغې ښځې زوی شوی و، د هغه سړي زوی، او ماشاءالله اوس لوی ځوان دی او لوی سړی دی او همدغې مور سره په کور کې. نو ده ته پته ولګېدې چې دا خو زما زوی و او بیا یې لاس هم وروړل او شکر یې وویسته دغه که چې هسې نه چې په تادۍ کې مې زوی وجلی وی او ښځه مې وجلې وی نو بیا به مې څه کول. نو بیا یې هغه بوډا بابا ته یې هم دړه نه دوا وخته. مینهوالو څوک خلک دا قصه د لقمان حکیم سره هم منسوب کوي چې دا کم بوډا چې و، دا کم هوښیار سړی کم بابا چې و په سهاره کې دا لقمان حکیم و. څوک یې د بل چا سره منسوب کوي خو څه پخه پته نه لګي چې دا خبره چا کړې ده. نو دغه مینهوالو 3 نصیحتونه او په دې باندې تاسو ته هم که چېرته ژوند کې داسې خبرې راشي نو عمل پرې وکړئ. ما ته قیمتي خبرې ښکاري او امید لرم چې ستاسو به قصه خوښه شوي او نورې هم داسې انشاءالله خوندورې او مزیدارې او د عبرت نه ډکې او د خنداګانو نه ډکې قصې به انشاءالله تاسو له راوړمه. او هېڅ چېرته مه ځئ، زما سره وځئ، چینل سبسکرایب کوئ او کمنټ کوئ، خپل رای اظهار کوئ او ښاد او آباد اوسئ او الله هم خوشحاله ساته. تر بلې ویډیو پورې، تر بلې قصې پورې زه ستاسو نه اجازت غواړم. د الله په امان.